Jaguan, Chori, Kelchan, Tokagan, Tabarigi, Terakai. لسه په چاکو شل په جما چاړه دا خلک دې ساخلي ځکه نه کوم غریبی دا د خلکو سره گزاره کوم لخدای نه خوشاله فصلوم خوشاله پر دوسو خوشاله ما د خپل سرکار مې دا غلام نیمه او نه غلام کېدې شمه خې عزت روزي راکې فصلوم نیم کار کیږي په دوسو کوم پالتون نه چلےګم اځي کې به مثلا په کوي شي خبر اور پښه یو نیم سل کوي دا یو نیم سل لاغله ماته یو نیم سل کې به ماته بل د سلو با سوجي واخلم باندې دا ما سبا کوي ته پاتې سبا هم پټه کوي چلےږي بالګر نیمه او نه سوال کول مالا راکې اله کې ډیره او بچت مې نشته اواز کوم که چار اويست خو کاته کنه سلام نو ته ما مالک دا او خالد زلمی گرمی سوځوي خدای رحم پې وکړه او خپل ظلمو باندې خفه کېږم پرده یې وساته غم مه کوه ته د تیرو 500 شپېتو یا د دې زیات وختو شه چې تاسو دلته کې ژوند تیروئ خپل کار روزګار کوئ خپل یو سیستم هم روان دی دغه 500 شپېته کاله تاسو دلته کې ژوند تیر کړ دلته واړه پیژنئ مشران پیژنئ زنانه پیژنئ په دې لارو کوڅو کې ګرځئ چېرته چا خو تاسو سره څه زیاتې یا څه ظلم نه دی کړی یا درته دا نه دي ویلي چېرته داسې ځان مو پردی خو نه دی ګڼلی خبره واوره دا ډېره ښکلې خبرې وکړله داسې ښکلې خبرې خو خلکو سره مې کړي دي غم ښادي مو سره یې وله دې خلکو سره لکه ورورې موږ افغانستان پاتې ده زموږ غم ښادي تا سره ده په خبره ځان او چې سړی پښتون وي تا خوږه او دما خوږه یوه کلمه یو قرآن ده دما لږ زده که نه ده نو لکن په دې اصولو له دې کلمې لاندې نه به اصول کارونه کوو ښه کارونه که لکن که زه د بل ځای م او که د دې ځای مطلب دا ده که نه ما ته یو ورنی که ته نه پوهېږې زه به ښه خبره درته وکړم که منلې د کور دی آباد که دې منلې نه دغه د تا خپل کار ده زه به دې له بدو نه بچ کومه ما باندې عمر زیات وتی ده بچی ته باندې خفه کېږم ځواني م را باندې راغلی بیشتي م را باندې راغلی بدماشي م را باندې راغلی بد عمري م را باندې راغلی سخت م راغلی لونه م کړي دي غمونه ما ته ګورې همت مې نه ده بایللی اورې ما ته ګوره له ورځ وه د دې ځای د خلکو په حواله د شپېتو کالو تجربه ستاسو ده دلته دې خلکو سره تاسو ژوند تېر کړه څه به وایي دا خلک څنګه خلک خبره واوره څوک چې پښتون وي خبره واوره لکه تا غوندې نو واسې چېرته اوسېږې په مذهب به د مغو شو ښه کاول به تېروي غل د غله خوښي روغ د روغ خوښي دا که نه ده غلا کوي ولې روغ کار نه کوي چې په ښه کار شي باچا ته هم ښه کارېږي چرمین ته هم کلي ته هم ښه کارېږي ښځو ته هم ښه کار ژوند کارېږي که نه بده مې ویلې نو له دې وجې دا ده چې خراب عمر تېر ولې ښه عمر نه تېر چې کافر کې ښه اخلاق تېرې باچا به دې کړي او که بد عمر په پښتنو کې تېږي لکه عمران خان په ول به دې راونیسي بل به رښکل لور په خوله کې درکړي ما دوګه څه به دې مري دا خلک په لور چې سمرېږي که نه سمرېږي که نه ښه خلک دي که دا درته وایم ما ټول عمر تېرې کړی غم ښادي مو سره کړی یو ټایم له ما نه راپاتې چې چېرته غم راغلی غم مې کړی دی وسې سره چېرته ښادي راغلی ښادي مو سره کړی دی چېرته چې ښه وده راغلی ورسره ملګرتیا مې کړې ده چاته جوړه کړې چاته مثال پیدار کړی چاته میل اچول ښه بده خبره غم ښادي دا ده که نه لکه مثال زه د تاسې په مثال کې لکه ورونو کې مېرانی ورور نه ده هغه مثال نه ده ورور یې منو دغه کار ده یا مولا الله خان وخت نه ولیدلی دلته د ډیلي پورې حکومت کړی و ډیلي پورې نو داسې باچا چې بیا کېناسته باچا انګرېز راغی
ها نو چې انګريز راغی که نه او. نو ده ویلې چې هلکه ما اوس داسې خرابوي تاسې دې چالو کوئ قام مې راغونډ کړی دی خوښ او ما داسې کوم جنګ به زه نه کومه بادشاهي به فروغه پرېږدم بیا تاسې قوم را جوړ شي صحیح. نو خپل باچا وټاکئ خپل باچا به کېږي پوه نه شول هغه باچا اوس هم دا او بیا هم د ریکارډ په ډیلي کې دی بیا ډیلي کې ښخ شوی دی صحیح، غوږ صحیح. باچا یې پرېښوده کابل کې دی بیا ډیلي کې ښخ شو ها. انګرېز هم بیا برمن ولېږه برمن یې څنګه ولېږه هغه ګوته نه لګول چې بیا ګوته پرې ولګوله په انګرېز نو ده ورته ویل خفه کېږه مه ها نو ته به ګوته ولګې ته به باچا یې ما د قوم به نه زوبله که کافر یې ګوته به نه زوبله صحیح کار به کوې صحیح پوه نه شول هغه ورته چل وکړ هغه ګوته ولګوله انګرېز سره وګوره بیا انګرېز څه چل وکړ وایي ما ته د یوې سرمنې جای راکړه ها غازي امان الله خان ته وایي خبره دی په یوه نه پوهېږي زه مسلمان یم ته کافر یې بدمذهبه یې ها بدمذهبه غلطه دې وکړه شابه پوه نه شولې او. نو هغسې سرمن جوړه کړه چې دې ته جوړه کړه ځمکه ډېر راګېر کړه سر مې خو ما دا سرمن تا راکړی وایي خرګوشه کر پې در باندې لګوم شابه وځه برمن صحیح ګرمن وځه برمن چې ما ته ګوره ما هغه وتلي هغه زور موږ پښتانه اوس وباسي ها خبر هغه زور له موږ اوس وباسي صحیح انګريز اوس موکر حاله صحیح کنه بده دا پښتانه اوس ګډ وډ کړي او دای په ډیلي کې لاړ خپل افغانستان پرې ګور په ډیلي کې صحیح اوس هم تجارت ټول سپورټ دې کاټي وکړي صحیح خبره باندې ها، بالکل. څه مې ټول بچي چې د کارونه ټول موږ له پښتنو ټول غوښنه کړو او او کفار په موږ کې لوټونه خوري کې راکې خپل وځي دا ډېر ناجایزه خبره ده صبر چا کې نشته صحیح دا خپل مټ دې څوک نه کمزوری کړي کنه بده چې خپل لاس په خپله مات کړو دا یو لاس کې کټ کم راښی سم او دا بل باندې ورته څه کار خو نیمګړی شو کنه بالکل. نو باید چې تا ښه وساتم صحیح باید چې تا سره چې ما په دې باندې څه بیا جواب مو وایي او مکم لاندې کې ما دې ما میراث ته تا تا میراث ما ده ځکه نه ده بالکل. کفارو ته به نه پرېږدي بالکل که جنګ راغی کفار راغی ها. دا سوچه کړي دوی هغه ته ولې بېلمازي دا خو نسل بیا خرابېږي هغه میراث ته تا ده که ته مړ شې ته مړ شې هغه میراث ما ده زه به چاته کوم زور راکړي که نه بده مې بالکل. موږ څومره وخت اوسېږه وروسته له وخته دلته راغلي اوسه پورې پرده مې ساتلې نورو نه هم خیر غواړو او د خیر خبرې کوو نو بس له دې نه ښه خبره بله نشته صحیح او که څوک رانه کې موږ به ورسره هلکه چپ چې وي ما د اوس هم نه کېږي ګزاره به کوو بالکل افسر سره به هم ګزاره کوي باچا سره به هم چیرمین سره به هم ګزاره کوي که نه بده بالکل. بدماش سره به هم ګزاره کوي بچ کوي بیا صحیح. خپله اوسې چې بیا نه بچ کوي نو هغه د خدای خوښه ده د دوغه شي یو الله دا یو الله یادوه غم یې مه کوه کار سم کوه او کله چې ښه ښکارې شي په دنیا غم به نه کوې الله به یادوې چلے تیرے کھائی چلے تیرے کھائی کھا کون تیرے کھائی تبر تیرے کھائی